یو ځوان د یو پاخه عمر سړي ته شکایت وکړ. ژوند حالات سخت دي، دومره ستونزې دي، دومره مشکلات دي، دا څنګه کمه؟ پوهېږې هغه ورته څه ویل؟ ویل ما ټول عمر په دې ویره باندې ژوند وکړ، له هغو ستونزو نه په اندېښنو باندې مې ژوند وکړ، د هغو ستونزو په اړه په فکر کولو په تشویشونو مې ژوند وکړ چې ډېری هیڅ پېښې نه شوې. ما ورته تشویش کوو چې داسې ستونزه دا را پېښه نه شي، دا ونه شي، دا پېښې دا دغه تشویشونه چې ما لرل هیڅ را پېښ نه شو، خو ما پرې خپل ژوند ضایع کړ. ته هم د عمر په وروستیو کې دغسې پښیمانه کېږي که د هغه څه په اړه له اوسه تشویش ولري چې کیدای شي هیڅ را پېښ نه شي. دغه ستونزې موږ او تاسې کله کله دومره لویوو، کوچنۍ ستونزه به وي خو زموږ په ذهن کې به غاټه بلا ترې جوړه وي، خو چې کله راشي او تېره شي عادي، هیڅ مشکل به نه وي، دومره د تشویش وړ به نه وي، خو تا به پرې ځان ځپلی، ځان به دې خراب کړی، فکر به دې پرې خراب کړی، ځان به دې په تشویش باندې ځپلی، ستونزه راشي ولاړه شي، هیڅ شی به نه وي. ډېری انسانان هغه ستونزو ته په ژوند کې تشویش کوي چې هیڅ کله نه پیښیږي. 10 سلنه تشویشونه په ژوند کې د دغو 10 سلنو په خاطر باندې موږ 90% خپل ژوند دربدره کړی. د سبا او د پرون په تشویش موږ حال خپل برباد کړی. مه پرېږده چې دا کوچنۍ کوچنۍ ستونزې او تشویشونه درنه دا دومره لوی نعمتونه چې الله پاک درکړي دي هیر کړي. سلام علیکم.